بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ درس موږ تاسو ته ریکټنګل پورې ویلی وو که نه. نن راځو هیلیکس وایي. هیلیکس هم موږ تاسو په ډرا منیو کې دلته هیلیکس لرو. هیلیکس سپیرینګ ته ورته شکل ته هیلیکس ویل کېږي که نه. کله چې موږ کلیک ورباندې ووهو دلته به هم فکر کوم موږ هیلیکس لرو که نه. دا هم هیلیکس دی. کله چې کلیک ورباندې ووهو موږ ته دلته دا دلته په دغه کې راته وایي، په کمانډ منیو کې راته کمانډ بار کې راته وایي چې سپیسیفای سنټر پوینټ اف بیس دا د لاندې برخې دغه یې وایي موږ ته مشخصه که راډیس شوی راته مشخصه که. راځم زه مثلا په دغه اندازه سره شوی وکړم. دوهم کمانډ چې راکوي وایي سپیسیفای ټاپ راډیس ور ډیامیټر، یا شوا راته مشخصه که یا دغه راته مشخص که ډیامیټر قطر. که زه چېرې دا ورته انتخاب کړم دی بیا ماته څه راکوي؟ قطر راته راکوي که نه. زه راځم دا بیا سپیرینګ دی. یو سپیرینګ چې موږ ځای سره کش کړو دلته دی دوې دانې دایرې جوړوي. یوه لوړه دایره ده، یوه کښته دایره ده. کښته دایره موږ ته انتخاب کړل، اوس راځو لوړه دایره ورته انتخابوو. په دې ډول سره لوړه دایره هم ورته انتخاب کړه. دې څخه وروسته موږ دغه داخلي کمانډونه لرو چې په دې کې اول اکسس اینډ پوینټ دی. کله چې پر دې باندې کلیک ووهو موږ ته محور ورته انتخابوو نه. پر هر محور چې ته وغواړې دی جوړولی سې. تر مخکې نو دی یوازې پر ټاپ محور باندې و نه، اوس ته کولی سې چې پر هر محور باندې جوړ کړې. مثلا زه راځم پر دا محور باندې جوړوم. په دې ډول سره موږ ته څه جوړ شو؟ یو هیلیکس جوړ شو. راځم په هغه ډول سره زه بیا راځم پر هیلیکس باندې کلیک وهم. راځم بټن دغه ورته انتخابوم، راډیس ټاپ راډیس ورته انتخابوم. د دې څخه وروسته موږ ټرنز لرو. ټرنز دغه دورو ته وایي. ته وایي څو دورې غواړې چې دا ستا هیلیکس جوړ شي. دلته اوس دی په عادي حالت کې په درو دایرو کې دی. زه ورته وایم چې ما د اته دانې دایرې جوړې شي. اوس که چېرې موږ داسې یو په یو حساب کړو دا موږ ته څو دایرې راکوي؟ اته دایرې راکوي. د دې څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې ټرن هایټ، دغه دوو دایرو ترمنځ چې دغه هایټ جوړېږي دا هایټ وایي ته څومره غواړې چې ورته دغه یې کړې. سپیسیفای هایټ ته کولی شې چې ته په خپله خوښه همداسې یو هایټ ته جوړ کړې. اوس خو دا نه معلومېږي. که چېرې موږ 3D حالت ته واړو په دې ډول سره موږ ته څه شي دغسې یو سپیرینګ راته جوړوي. صحیح دی. راځو بېرته ټاپ ته بیا هیلیکس وهو. ښه هیلیکس ته به راسو. راځو کلیک وهو، یو راډیس ورته انتخابوو. د دې څخه وروسته راځو بل راډیس ورته انتخاب کړو. پسې دلته خو موږ کولی شو چې مینولي د موس وایسار څومره دغه چې هایټ څو ورته کړی. ټرن هایټ چې دی موږ وویل چې دغه دوو دایرو ترمنځ موږ ته هایټ راښیي چې ته څومره هایټ ورکړی. اوس 12.8 اتیا دی. مثلا زه راځم دې ته څو ورکوم؟ 0 ورکوم. صحیح دی. انټر کوم یې. په هغه ډول سره موږ تاسو کولی شو چې دلته دغه ورته انتخاب کړو، دغه د شواو اندازه ورته انتخاب کړو چې څو دانې دغه شواوې راشي. کله چې موږ تاسو راځو بیا په 3D کې وګورو د ټولو ترمنځ دغه فاصلې چې دي څو وي، هغه شل چې موږ انتخاب کړي هغه د شل په اندازه سره وي. د دې څخه وروسته بیا راځو هیلیکس ته کلیک وهو، یوه دایره ورته انتخابوو، بله دایره ورته انتخابوو. ټرن هایټس مو د دې څخه وروسته ټویسټ دی. ټویسټ د ګرځېدلو حالت ته وایي. اوس خو دا هیلیکس چې دی داسې را شروع شوی دی نه. که چېرې موږ دلته دغه وکړو دی کلاک وایز دی، د ساعت تقریبي همجهته روان دی. که چېرې ټویسټ ورته ووهو موږ ته یو کلاک وایز لرو او بل کاونټر کلاک وایز لرو. دا چې دا مخففونه چې دا CCW چې د CW کلاک وایز او کاونټر کلاک وایز دی. اوس دی په کاونټر کلاک وایز دی، د ساعت تقریبي مخالف الجهته دی. او که ته چېرې کلاک وایز ورته انتخاب کړې څه کېږي؟ د ساعت د عقربې همجهته راځي. په دې ډول سره څه کېږي؟ بیا هم هیلیکس هغه ډول هیلیکس جوړېږي. یوازې دغه جهت توپیر کوي. دا اوس مثلا داسې راغلی دی، که چېرې هلته کلاک وایز ورته انتخاب کړې هغه بیا څه کېږي؟ بیا دا رقم راځي نه، جهت ورته تغیرېږي. ښه دا خو هیلیکس و. د هیلیکس څخه وروسته موږ تاسو راځو چپټر 3 ته راځو. په ډرا منیو کې آرک وایو. آرک موږ تاسو دلته ډېر ځایونه کاروو. د ډېر استعمال دغه مطلب دا دی چې موږ تاسو کله چې ارکیټیکچرل نقشه جوړوو په هغه کې موږ تاسو دروازې لرو نه. د دروازو د جوړولو لپاره خلک د دروازو جوړولو لپاره مختلفې طریقې کاروي، خو ځینې یې سختې ځینې یې اسانه دي. موږ تاسو به دلته اسانې طریقې زده کړو. مثلا زه راځم دا یو دیوال دی. سنیپ ټولز چیرې دي؟ سنیپ ټولز منیو هم بیا ورځ وایي. صحیح دی. داسې به راسو چې مثلا دا زه راځم یو دروازه جوړوم.
آرک دی نه داسې یو دروازه چې جوړوي ځینې خلک دا رقم کوي چې دروازه د دغه څخه جوړوي د دایرې څخه یې جوړوي ښه طریقه دا ده چې موږ تاسو باید د آرک څخه استفاده وکړو په آرک کې موږ تاسو دغه لرو دا کمانډونه لرو چې یو 3 پوینټ دی بل سټارټ سنټر اینډ دی سټارټ سنټر انګل دی په دې ډول سره سټارټ سنټر لینت دی بیا هغه څه کړي چې سره اړولې دي سټارټ اینډ انګل دی دغه شی دی یو په بل سره اړولې دي نور کارونه ګرځي په یو ډول کار کوي 3 پوینټ دی 3 پوینټ هم ته کولی شې چې انتخاب کې په دې ډول سره بیا ته راځي درېیمه نقطه ورته انتخابوې نه دا رقم چې جوړ کړي د دې څخه وروسته دا بل شی ته څه به کوې ټریموې صحیح شو دروازه جوړه شوله دا شی هم زموږ دغه نه دي په دې کې موږ د یوه شي څخه بره کار کوو چې هغه بیا زه څوکته درته ښیي داسې سټارټ دی سنټر دی او اینډ دی مثلا زه راځم د سټارټ نقطه دغه ورته ښیم سنټر نقطه ده د اینډ نقطه ده نه اینډ چې ته هر یو غواړې هغه ته ورته اینډ جوړولی شي دا خو نو یوازې دروازو څخه مطلب نه دی نه چې د کمانډ څنګه استفاده کېږي هغه موږ تاسو وایو نه چې په دې ډول کېږي موږ تاسو سټارټ ورته انتخاب کړي د هغه څخه وروسته سنټر مو ورته انتخاب کړي اوس راځئ اینډ ورته انتخابوئ اینډ چې هر ځای ته ورته انتخابوئ ته څه کولی شئ جوړولی شئ د دې څخه وروسته راځو سټارټ سنټر انګل دی مثلا ته راځې د سټارټ د نقطه ورته انتخابوې دا ورته انتخابوې د دې څخه وروسته زاویه ورته ورکوې څو درجې زاویه ورته ورکوې هر څو درجې زاویه چې ورته ورکوې په هغه اندازه سره تا د څه کوي قوس درته جوړي د هغه انګل مطابق اوس به وایې چې دا نقطه د 45 درجې سره راغلي نه که چیرې دغه زاویه بیا موږ څه اندازه کړو دا 45 درجې راځي صحیح دی دا اوس د 45 درجې زاویې په مقابل کې قوس لینت دی دا چې موږ تاسو جوړ کړي د دې څخه وروسته موږ تاسو راځو سټارټ سنټر لینت لرو که نه سټارټ ورته انتخابوئ سنټر ورته انتخابوئ د هغه څخه وروسته بیا چې کوې لینت ورته انتخابوئ مثلا زه راځم دا سټارټ شو دا سنټر شو اوس راځې دا د آرک لینت ورته انتخابوئ چې څومره اندازه سره ته غواړې د هغه آرک جوړ کړې نه زه راځم ورته وایم چې 1.5 سل په اندازه سره دغه لینت څو دی 1.5 سل دی دا ډایمنشن 2 دی موږ څه بیا وایو آرک لینت اندازه کوي دغه اندازې خاص دقیقې نه راولي خو هغه د 1.5 سل څخه لږ څه پورته لږ څه کښته راولي نه فکس 1.5 سل نه راولي 250.3 راولي دغه د آرک لینت دی دې دپاره موږ څه فارموله هم لرو نه دغه آرک چې د زاویې په مقابل کې موږ څه یو آرک را پیدا کوو د دې څخه وروسته راځو دا بیا دغه کمانډونه چې تکرار شوي دي نه سټارټ اینډ انګل دی دلته موږ تاسو لرئ سټارټ سنټر اینډ مو درلودی سټارټ اینډ انګل ټوله په دغه ډول سره کاریږي نه دا بیا تاسو خپله درسره وګورئ داسې خاص شی نشته پکښې کې سټارټ مې ورته انتخاب کړي اینډ مې ورته انتخاب کړي اوس انګل ورته ورکوم انګل زه څو درجې ورته ورکوم 90 درجې په دې ډول سره ما دغه آرک چې کړي په ډېر اسانۍ سره مې جوړ کړي صحیح دی سټارټ سنټر انګل دغه دوه کمانډو څخه ډېر استفاده کوي کله چې دروازه جوړوئ سټارټ اینډ انګل راځم زه سټارټ انتخابوم اینډ ورته انتخابوم انګل ورته ورکوم د اوس واوښتې دې خواته 90 درجې ورته ورکوم ښه دی کلیپ شو کنټرول زیډ هلته موږ ته دغه ورته ورکړي دي دغه بیا موږ یو بل شی هم لرو زه راځم مثلا ته راځم داسې یو شی ورته انتخابوم هلته موږ تاسو دغه سټارټ دغه نقطه دغه کړې وه نه اوس ته موږ ته یو بل شی هم لرو که تاسو دغه ته وګورئ وایي تاسو کنټرول کمانډ سره ونیسئ د دغه آرک دغه چې دی قوس چې دی دی اوړي دا بلې خواته که موږ راسو کنټرول سره ونیسو دی څه کېږي اتومات ډول سره دی دا بلې خواته اوړي که چیرې بیرته دی لکو دی اوړي په دې دغه سره 90 درجې ورکړو په دې ډول سره موږ دروازه جوړه کړو دې څخه چې ډېرې موږ استعمالو هغه سټارټ اینډ او ډایرکشن دی دغه کمانډ موږ ډېر کوو راځم زه سټارټ ورته انتخابوم اینډ ورته انتخابوم ډایرکشن دا بیا ډایرکشن ستا په خوښه ډېرې خوا چې ورته ورکوي مثلا زه راځم 90 درجې ورته ورکوم څو درجې ورته ورکړي سټارټ اینډ ډایرکشن دا سټارټ اینډ ډایرکشن 0 درجې کېږي 0 درجې کې راځي صحیح شو دغه دوه کمانډو څخه موږ ډېر زیات استفاده کوو دا بل نو هم بیا چې دی سټارټ اینډ راډیس دی سټارټ ورته انتخابوئ اینډ ورته انتخابوئ او دغه بیا چې ورته انتخابوئ راډیس یا شعاع ورته انتخابوئ راځم زه کمانډ اخلم سټارټ مې ورته انتخاب کړي اینډ مې ورته انتخاب کړي په هماغه ډول سره راډیس ورته انتخابوم ټوله کمانډونه تقریبا سره ورته دي کوم تفاوت نه لري نه
نور کمانډونه بیا تاسو سره وګورئ انشاءالله داسې سخت شی نه سبق شي. بل بیا کنټینیوس دی کله چې موږ تاسو دلته راځو یو ارک ماخستی دی بیا د هغه نقطې څخه چش کړي بل ارک موږ تاسو شروع کړي. راځم زه مثلا د درو نقطو ترمنځ یو ارک اخلم په دې ډول سره. اوس که زه راسم کنټینیوس ورته وایم د هغه اخري نقطې څخه ما د چش کړي یو بل ارک شروع کړي. چیرې بیا راسم کنټینیو ور باندې وهم ما د چش کړي د هغه نقطې څخه یو بل ارک درکړي. او که چیرې دغه ارکونه یو هم نه وي دی هم موږ ته د یوې نقطې څخه په کنټینیوس ډول سره ارک چش کړي شروع کړي. هغه اخري نقطې څخه موږ ارک ډیلیټ کړی وو د هغه څخه موږ ته ارک شروع کړي. دا اوس موږ تاسو ارک په ارک کې موږ تاسو تقریبا دا درې دا نه بس 11 موږ دا 11 کمانډونه لرو. د جې څخه وروسته راځو د ارک څخه وروسته موږ تاسو سرکل لرو. سرکل هم موږ تاسو دغه سرکلونه لرو. دا کمانډونه ډېر اسانه دي سخت شي خاص نه سبق شي کې سنټر راډیوس دی. راځه ته د یو دغه د یو دایرې سنټر ورته انتخابوي او د هغه څخه وروسته بیا چې ورته ورکوي شعاع ورته ورکوي. مثلا زه راځم دغه په سنټر ورته انتخاب کړم عادي ډول یې جوړول دي نه. د جې څخه وروسته راځي راډیوس هر راډیوس ورته انتخابوي. راځي د کمانډ ریوز لپاره موږ کولی شو چې یو کمانډ یو وار کار کړی ماجي سپیس وو هغه کمانډ یې په اتومات ډول سره بیرته سویچ کړي اخلي. راځم زه سنټر مې انتخاب کړي د هغه څخه وروسته راځم راډیوس سیري. د جې څخه وروسته موږ دغه درې داخلي کمانډونه په دا ځای کې لرو. دا کمانډونه بیا موږ تاسو دلته هم لرو 2.3 او ټانجنټ راډیوس دی او ټانجنټ. دا خو موږ وویل چې لومړی شی چې سنټر راډیوس د جې څخه وروسته موږ تاسو سنټر ډیامیټر لرو. هغه کې مو راډیوس ورته انتخاب کړي په دې کې بیا موږ تاسو کوتر ورته انتخاب وکړو. راځم دا مې سنټر والی اوس دی چش کېږي د کوتر په اندازه سره 400 متري د غټۍ په هغه اندازه سره دغه کېږي. دلته د غټوالي په کوتر پورې ارتباط لري په بل کې په راډیوس پورې یا شعاع پورې ارتباط لري نه. د جې څخه وروسته 2 پوینټ لرو نه. که موږ دا رقم یو دغه ولرو دغه دوه نقطو ترمنځ یا دغه دوه نقطو ترمنځ موږ غواړو یو دایره رسم کړو. اوس زه راځم دلته چې کله دایره واخلم زه نسم کولی چې خاصه دغه دوه نقطو چې دغه دوې نقطې دغه کې او دلته په دا مابینځ کې دایره جوړه شي سر مرکز یې دغه ځای نه جوړېږي نه. دغه څخه دغه دپاره بیا موږ تاسو 2 پوینټ لرو. راځئ ته راځئ یوه نقطه ورته انتخابوئ دغه څخه وروسته بله نقطه ورته انتخابوئ د دوه دغه مابینځ کې تاته یو دایره جوړه شوله. دوې نقطې تا دغه ورته جوړ کړئ. د جې څخه وروسته بیا موږ تاسو 3 پی یا 3 پوینټ لرو. پولیلان خو ما دغه جوړوي 3 پوینټ لرو. داسې یو دغه دایره موږ جوړوو چې هم د جې نقطې سره وصل هم د جې نقطې سره وصل هم د جې نقطې سره وصل. که اوس عادي حالت کې موږ تاسو سنټر ته د راسو موږ تاسو نوس کولی چې د درو سرو نقطو سره وصل کړو. که موږ جوړوو نو دوه نقطو سره به وي ګر سره کې دغه د یوې نقطې سره د دوه نقطو سره نه کې جوړ. که 2 پوینټ ورته انتخاب کړو هم موږ کولی شو چې د دوه نقطو ترمنځ یې جوړ کړو. او که چیرې بیا 3 پوینټ ورته انتخاب کړو موږ کولی شو چې د درو نقطو ترمنځ چې جوړ کړو دایره جوړ کړو. صحیح شو درو نقطو کته کړو. دا هم 3 پوینټ هغه دا کمانډونه خو موږ کله ته دغه واخلي دا کمانډونه دلته هم اخیستله نه او دلته خپله په جلا ډول سره دلته موږ دا کمانډونه پسې ټانجنټ راډیوس دی. ته کولی شې چې د دغه نقطو ترمنځ چې اوس مثلا دغه درې نقطې جوړ کړي دي دا خو د دغه نقطو سره دی کته راغلي. ته کولی شې چې د جې سره هم مماسي د جې سره هم مماسي او یو په راډیوس باندې یو دغه ورته انتخاب کړې نو هغه بیا موږ تاسو دا کمانډ استفاده کوو. او دې لپاره موږ ته دی وایي فرست ټانجنټ لاین انتخاب کړه دلته به دا کمانډ کې موږ ته وایي. د جې څخه وروسته وایي ته بل لاین انتخاب کړه چې د ټانجنټ سره راسي. د جې څخه وروسته ته راځې دغه ورته انتخابوي راډیوس ورته انتخابوي. مثلا زه راځم ورته 200 راډیوس کوم نه د جې اوس شعاع 200 ده نه په دغه 2 سره دی دغه راغلی مماس راغلی او راډیوس یې هم څو دی 200 دی. دا نو بیا مختلف ځایونه استعمال لري. تاسو به وایئ چې مثلا کمانډونه وایي نو د جې د استعمال ځای چیرې دی نه مختلف ځایو کې ته کولی شې داسې هټکېټ کې مثلا په انجینري بخش کې مختلف کارونه د تور سره مخ شې ته غواړې دا کمانډ پر اجرا کې نه شې کولی بیا د دغه کمانډو په واسطه سره ته کولی شې چې وکړې د جې عادي کمانډ په واسطه نه شې کولی دا کمانډو په واسطه کولی شې هغه کار په ډېر اساني سره وکړې. د جې څخه وروسته ټانجنټ د درو خطو سره مماسي دایره ته رسموي. مثلا موږ راځو په دې ډول سره یو بل خط هم په داسې لرو نه مثلث که جوړ کړو مثلث کې هم بیا ښه راځي نه. راځي یو خط ورته انتخابوي بل ورته انتخابوي بل ورته انتخابوي د درو خطو سره دی چې راغلي مماس راځي. دا زموږ تاسو د دایرې مطابق درسونه سرکل د جې څخه وروسته راځو الیپس ته راځو. که درس ډېر دی غږ کوئ
الیپس یا موږ ته څه شته وایي بیضوي ورته وایي بیضوي. دا کمانډونه خو مو راخلاص کړل د هغه څخه وروسته راغلو دا دوه کمانډونه مو وویل اوس راځو بیضوي ته راځو. په بیضوي کې هم موږ دا درې ډوله بیضويګانې لرو. راځو لومړی سنټر بیضوي دی اول راځو سنټر ورته انتخاب وو راځي یو شعاع ورته ورکوې شعاع چې ورته انتخاب کړه د هغه څخه وروسته ته څه به کوې بیضوي پر یو محور باندې ورته انتخاب کوې. صحیح دي په دې ډول سره راځو کمانډ بیا اخلو. په دې کې موږ یو داخلي کمانډ هم درلود د روټیشن په نامه سره. موږ کولی شو چې دا بیضوي څپه وکړو ویې څرخوو نه په دې ډول سره نه. دلته هغه زاویه وینئ چې دی ورته ورکوي په دغه زاویه باندې موږ کولی شو دا بیضوي داسې وڅرخوو. دا د روټیشن کمانډ و. د دې څخه وروسته موږ تاسو په بیضوي کې اکسس او اند بیضوي هم درلودله. یو محور ورته انتخابوئ او د هغه څخه وروسته بیا چې یو اکسس خو نو محور ته وایي که نه یو محور ورته انتخابوئ او د هغه بل څه انتخابوئ اند انتخابوئ. دا مثلا د اند نقطه ده. د دې څخه وروسته ته څه به کوې بیضوي تقریبا ټوله ورته کمانډونه سره لري دونه تفاوت نه سره لري. ته بیا څه به کوې د هغه بیضوي ورته جوړوې. د دې څخه وروسته موږ دلته آرک او سنټر لرو. په دا ځای کې موږ هم دلته الیپس آرک لرو. دا هم تقریبا سره ورته کمانډونه دي. راځم زه آرک ته انتخابوم. دا بیا موږ د بیضوي یو آرک راته جوړوي. دا مو آرک انتخاب کړي. د دې څخه وروسته یو نقطه وهو. اوس ته غواړي د بیضوي په کوم طرف جوړ کړي په دې طرف یې غواړي که په دې طرف سره. دا خو عین د بیضوي کار شو. اوس د دې څخه وروسته ته راځې زاویه ورته انتخابوې د هغه زاویې څخه وروسته بیا ته څه کوې آرک جوړوې. صحیح دي. مثلا زه ورته وایم چې ما ته په 100 درجې سره آرک جوړ کړي 0 درجې څخه دې ما ته آرک شروع کړي. دغه 0 درجه ده. اوس نو دا آرک دی ته غواړې د آرک تر کومه ځایه پورې جوړ کړي. صحیح دي. په دې ډول سره کلیک وکړو موږ ته آرک جوړ کړي. راځو د آرکو د دې څخه وروسته سنټر دی. سنټر هم په هغه ډول سره سنټر ورته انتخابوو د دې څخه وروسته موږ کولی شو چې په دې ډول سره بیضوي جوړو. دا خو دغه بیضوي آرک و. دغه آرک چې دی دا هم په همدې ډول سره دی الیپټیکل آرک دی که نه. راځو کلیک وهو ورته به عام کړو چې پر یو محور باندې ولاړ شي. دا مو انتخاب کړي لکه خاص عین هغه رقم کار کوي لکه هغه آرک چې موږ انتخاب کړي که نه. زه راځم دا بیضوي په دې ډول انتخابوم. اوس راځم زما څخه دی وروسته زاویه غواړي. زه راځم زاویه مې انتخاب کړل. د هغه څخه وروسته زه څه کوم آرک جوړوم. آرک نو دلته کولی شئ چې دلته انګل ورته انتخاب کړئ یا به خپله خوښه سره چې وکړئ یو آرک جوړ کړئ. صحیح دی. استعمال یې په دې ډول سره دی. دلته یو بل شی هم موږ پکښې کې درلودی د چش په نامه پارامترو که چش پر آرک باندې کلیک وکړو دا انتخاب وو. راځو یو اکسس ورته انتخاب وو. په دې څخه وروسته مو دا انتخاب کړي پارامتر خو نو دلته چې سپیسیفای سټارټ پارامتر د پارامتر خو نو محیط ته وایي که نه یو زاویه او یو محیط دی. د کوم محیط څخه ته غواړې چې دا شروع کړې. محیطونه خو نو موږ په یو دغه کې 4 محیطه لرو په کوردینات سیستم کې نه 4 محیطه لرو. که چیرې موږ دا رقم یو دغه جوړ کړو د مثبت علامه جوړه کړو سر خو مخلاص و چې د محیط زما مطلب چې شو نه اوکې. که چیرې داسې یو دغه جوړ کړو د محیطو څخه زما مطلب دغه شی و. که چیرې موږ اوس دایره ولرو په دې کې ساین و کوساین د دې زاویې د مثلا مثبت راځي په دې کې یو منفي راځي بل مثبت راځي دا رقم دا د محیطو څخه مطلب دا شی و. زاویه و دا د 90 درجې محیط دی. هغه دغه محیط چې دی او دا د 180 درجو دی. دا د 280 دی. دا د 380 درجې محیط. نو دلته پارامتر چې و هغه ستا څخه محیط غوښتي ته غواړې د کوم محیط څخه شروع کړې نه. موږ اوس دغه محیط څخه شروع کړې او هغه شی مو جوړ کړي. دا هم الیپس و. د دې څخه وروسته ډونټ وایو. د دې څخه وروسته بلاک ټیبل او پاینټ چې دی دا پرېږدو د سبا ورځ درس وکړو ځکه چې پاینټ چې دی زموږ یو مهم درس دی. ټیبل هم مهم درس دی. بلاک هم تقریبا مهم درس دی. ډونټ چې دی ډېر اسانه دی. ستاسو خوښ یې ډونټ داسې شی صحیح دی مشکل نشته. نن ورځ دپاره د غونډه بس دی. په ډونټ کې داسې خاص شی نه و په دې خطر ما درته ویل صحیح داسې خاص شی نشته پکښې کې ساده یو شکل موږ پکښې کې جوړوو. ډونټ ته راځو. دلته دغه دی او په ډرا منیو کې هم موږ دلته ډونټ لرو. ډونټ خو نو په اصلي کې هغه یو خارجي خوراک دی یا ډبل روټي ورته وایي نس یې خالي دې ته ډونټ وایي.
ډونټ هم په هغه ډول سره دی. دلته وایي سپیسیفای انساید ډیامیټر اف ډونټ، داخلي دغه انتخاب که ډیامیټر انتخاب که نه. راځم زه ورته وایم چې په 1500 یې دغه کومه او دی ما ته وایي آوټساید ډیامیټر انتخاب که زه ورته وایم 800. په دې ډول سره زه راځم کلیک وهم، ما د چیش کې داسې یو شکل راته جوړوي. نور دا ډونټ داسې خاص بل شی نه دی. صحیح سو؟ اوس نو ته کولی شې چې دا عرضه استعمال کړي. یو وارې مو دغه داخلي ډیامیټر ورته ورکړئ، د هغه څخه مو وروسته بیا دغه خارجي ډیامیټر ورته ورکړئ. نه یو وارې 1500 ورکړئ، بیا مو ورته د 800 ورته ورکړئ. نو ډونټ دغه شی دی، بل دا شی په 3D کې هم دی نه دغه کېږي، معلومېږي نه. مابین یې خالي دی. د پایپو دغه مو دغه کویو کې خو هغه هم دغه کېږي، دغه مابین یې خالي دی، ډک نه دی. inside diameter نه دی، یو outside diameter. یو دا ډیامیټر دی، یو دا ډیامیټر دی که نه. دا داسې خالص دی. یا نو که چیرې موږ تاسو پایپ ته وګورو هغه یو څه تکنیس لري نه. دغه تکنیس چې دی هغه یو که پایپ موږ تاسو دغه کوو ډیامیټر یې معلومو هم دغه رقم دی. یو دی انساید ډیامیټر لري، بل آوټساید ډیامیټر لري، دوه ډیامیټره لري. نو دا ته داسې فکر وکړه چې دغه د پایپ تکنیس دی، دغه نه دی دا ساحه، او دا د ننه خوا چې دا د پایپ خالي ساحه په دې ډول سره جوړ دی. موږ دوه دایرې رسمو. دوه دایرې رسمو. هغه د غټې دایرې وکړي د رقم چې کوم ساحه دغه نه ډکوو نه. هغه ډک دی، هغه تش نه دی. خو دی همدلته هغسې نه ښکاره کوي. یا هلته خو نو ډونټ بیا په دې ډول سره دی، دی دا خوا ورته ډکوي او دغه مابین یې ورته تش ښکاره کوي. دا زموږ تاسو ډونټ و که نه. نو د نن ورځ لپاره دغونه درس بس دی.